په ټانکونو سپاره د کمونیست ګوند ځوان افسران د هغې ماڼۍ ساتنه کوي چې د سلطنتي کورنۍ وروستي پاتې شوي کسان پکې ووژل شول. جمهوري ګارډ که څه هم په مېړانه وجنګېد خو د داود خان په دفاع کې له ماتې سره مخامخ شول. خپله داود خان له کورنۍ او لمسو سره په ډزو ووژل شول. نوی حکومت ادعا کوي چې دوی اړ شول چې پر داود خان ډزې وکړي ځکه چې هغه ځان نه تسلیماوه. د بېلابېلو قومونو خلک په هغو ټانکونو ولاړ دي چې په دې جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوي وو. دا خلک ظاهراً په دې خوښ دي چې د داود خان د رژیم پای ته رسېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. د صدارت په ماڼۍ کې نوي واکمن په اوږدو خبرو بوخت دي چې دا هیواد د 20مې پیړۍ تمدن ته ورسوي. له کودتا 10 ورځې وروسته د نوي حکومت ولسمشر نور محمد ترکی یوې خبري ناستې ته حاضر شو. زموږ اړیکې له شوروي اتحاد او نورو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ د انقلابي حکومت سیاسي او اقتصادي مرستو ته په پام ټینګیږي. نور محمد ترکی خبریالانو ته وویل چې د حکومت کمونیست نه دی. افغانان ټینګ مسلمانان دي او د دوی په ګمان کمونیستان کافر دي. په همدې دلیل ترکی نه غواړي چې خپل حکومت کمونیستي وبولي او په دې توګه د خلکو مذهبي احساسات راوپاروي. نوی حکومت چې له کومې ننګونې سره مخامخ دی دا دی چې د افغانستان خلک په خپل غرني هیواد ډیر زیات ویاړي. څه وخت چې برطانیا په هند کې وه افغانانو 2 ځلې په خونړیو جګړو کې افغانستان ته د برطانویانو د راتګ مخه ونیوله. نو اوس هم داسې نه ښکاري چې هغه حکومت ته غاړه کیږدي چې د شوروي اتحاد په وړاندې تسلیم دی. Mark Tully in Kabul.